سلام ګرانو اوریدونکو، نن ورځ مې تاسو ته یوه ښکلې کیسه راوړې ده چې د دې کیسې نوم ده سپوږمۍ او خولۍ. دا کیسه د روحیني لخوا لیکل شوې ده او د مجده ابوبکرخیل لخوا پښتو ژبې ته ژباړل شوې. موږ ټول یو ځای بازار ته لاړو. پلار مې فرحت ته عینکې واخیستې او مور مې زما لپاره آسماني شنه خولۍ واخیسته. کوچنۍ خور مې خوږې واخیستې. د کور په لاره کې ډېر قوي باد ووځېد او زما خولۍ یې یوړله. زما خولۍ د یوه زاړه انځیر ونه په یوه څانګه کې پاتې شوه. ما ډېر وژړل او د شپې ډوډۍ مې هم ونه خور. لږ تېره شوه چې سپوږمۍ راغله او زما هغه خولۍ ته یې وکتل چې د انځیر په ونه کې بنده پاتې وه. سپوږمۍ زما خولۍ واغوستله او په خوشحالۍ یې راته مسکا وکړه. زه هم مجبوره شوم چې مسکا وکړم. بله ورځ مور مې ماته یوه سره روښانه او ځلیدونکې خولۍ راکړه او ویې ویل دا سپوږمۍ رالېږلې ده. په هغه شپه موږ دواړه، زه او سپوږمۍ، خپلې خولۍ واغوستلې او مسکا مو وکړه. موږ دواړه ډېره خوشحاله وو. تاسو څه فکر کوئ؟ لمر هم به خولۍ ته اړتیا ولري؟ تاسو څه فکر کوئ؟ زه نن کومه خولۍ اغوندم؟